بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 10 د مارچ کال 2024 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې سیمه ییز د افغانستان او د پاکستان د کړکېچ په هکله، همدارنګې نړیوالو کړکېچونو کې د ایران، اسرائیل، امریکا، د عربي نړۍ، همدارنګې د روسیې دریځ د افغانستان په هکله، او په آخر کې هم ستاسو خدمت ته به د خیبر پښتونخوا نه د 28 د مارچ راپور وړاندې کوم. د 29 د مارچ راپور تر اوسه نه و راغلی، تر څو چې دا برنامه ما کوله، نو د لپاره هغه ممکن سبا لاسته راشي، بیا به هغه ستاسو حضور ته ضرور وړاندې کوم. راځو د پاکستان او د افغانستان کړکېچ کې تاسو ته معلومه ده چې دواړه طرفونه برید کوي. پاکستان هم بریدونه کوي په مرزي کرښو باندې، په کلو باندې، او زموږ تاسو د نورستان، کونړ او د ننګرهار سیمه ډیر زیات د فشار لاندې ده. اسلامي امارت همچنان د خپل ډرون نه کار اخیستی دی او په پاکستان کې لوړ اهداف یې ایښتي دي او وهلي دي. په همدې رنګ د اسلامي امارت د ځینو مشرانو د دغې په حساب سره دی وایي چې د پاکستان د تجزیې پروګرام په آخري سټیج کې دی، او اسلامي امارت هم وایي چې موږ ډیورنډ کرښه نه منو او خپل خاوره به ضرور ترلاسه کوو، چې دا یعنې دا ښکاره کوي چې کومه هغه بین المللي اجنډا ده، ښکاره خبره ده چې د پاکستان د تجزیې په هکله روانه ده. پاکستان خو لګیا دی نورې لوبې کوي، خو خپل د تجزیې ته متوجه نه دی چې دا د خپله د تجزیې او د ټوټې کېدو خواته روان دی. همدارنګې زمیر کابولوف د روسیې خاص استازي د افغانستان په هکله ویلي دي چې د افغانستان ته د نظامی تجهیزاتو په ورکولو کې کوم هیڅ ډول ممانعت وجود نه لري، کوم قانوني ستونزه وجود نه لري، او که افغانستان خپل ضرورت شیان مورد نظر خپل موږ ته ارایه کړي، موږ ته ووایي، نو روسیه حاضره ده چې د افغانستان سره نظامی تجهیزاتو کومک وکړي تر څو افغانستان وشي کولی خپل ځان او خپل د خاورې نه دفاع وکړي، چې دا نهایتا یو ډیر ښه خبره ده او ډیره مهمه خبره هم چنان ده. همدارنګې په خیبر پښتونخوا کې لوی لاریونونه شروع شوي دي، او په دې لاریونونو کې په ښکاره توګه اول ځل لپاره ګډون کوونکو د ټي ټي پي د عملیاتو نه او د دې د هغې نه حمایت اعلان کړی دی، او د پاکستان د حکومت نه خپل نفرت اعلان کړی دی، او دا دغه حرکت په حساب تایید کړی دی چې دا یو لوی بدلون دی، ځکه چې خلک راوځي او بیا هم په ډاډه دی بیرغ اوچتوي، دی په حق د اواز اوچتوي. دا خپله په نظام باندې عدم اعتماد او د رښتیا هم چې د پاکستان د ټوټې کېدو خواته یو لوی مثبت اقدام دی او قدم دی چې اوچتېږي. همدارنګې په نړیوال سټیج کې د امریکې 3500 تنه جنگي عسکر د خلیج فارس سیمې ته را رسېدلي دي، او دوی وایي چې دا به د ایران په کوم ټاپو کې دوی ور پیاده کوي. خو په 3500 عسکرو باندې خو د ایران هیڅ هم نشي کولی، ځکه چې د نړیوال نظامی استراتیجستان دا وایي چې ایران د نیولو لپاره کم از کم 1 میلیون عسکر او زیات نه زیات 18 لکه عسکرو ته ضرورت دی چې دوی په اوږد مهاله کې ایران ونیسي او کنټرول یې کړي، در حال چې خپله امریکې ټوله قوا، مجموعي ټوله قوا 1.3 میلیونه ده، یعنې 14 لکه ده، او په هغه هم په 800 نقطو د دنیا کې تقسیم ده، 15 مملکتونو کې دا تقسیم ده. تنها په دغه خلیج فارس کې په حدود 15,000 قوای هم د اوس دلته ده، بیا په 45,000 په جاپان کې ده، 45,000 په کوریا جنوبي کې ده، همدارنګه یو 50,000 په جرمني کې ده، همدارنګه په انګلستان کې ده. دا رقم ته دې قوا ټوله تیته ده. نو دی که چېرته دا قوا ټوله راټولوي د یو د ایران لپاره، نو د ټوله نړۍ د لاسه ورکوي. د دې لپاره د ایران نیول یا د ایران کې خپل دغه پیاده کول دا اسانه خبر نه ده، دا به دوی ته ډیره قیمته پرېوځي. همدارنګې امریکا وایي چې موږ به یعنې ایران چې نیسو لنډ مهال لپاره یې نیسو، اوږد مهال لپاره یې نه نیسو. دا ویلو کې اسانه دي، په عمل کې دا بیا مشکله ده چې یو ځلې خپه دې په خټو کې ونښتله او بیا ته ووایې چې اوږد مهاله او لنډ مهاله.
تګ ستا په لاس کې دی، بیرون تګ ستا په لاس کې بیا نه دی. امریکا وایي چې موږ په تیر یو میاشت کې چې د ایران په مقابل کې جګړه شروع شوې ده 11,000 مهم نقاط هم وهلي دي د ایران او له منځه هم وړي دي. او د دې بابت نه دی وایي چې یعنې موږ ایران کاملا تضعیفه کړی دی. که ایران تضعیفه شوی دی نو دا میزایلونه د کوم ځای نه راوځي. او د ایران وایي چې زموږ قوه ټوله آماده ده د جنګ لپاره، په مجرد چې امریکا راځي د خلیج فارس د اوبو مایان چې دي دا به د امریکا د عسکرو د غوښو ته په تمه وي. دا د دوی دغه دی. همدارنګې بل خبر دا ده چې د جنګ لپاره قوي اقتصاد پکار دی. همدا اوس د امریکا اقتصاد 15.2% انفلاسیون کې روان دی چې ډېر جګ دی. او څومره چې انفلاسیون در نمره جګه ځي دومره بیکاري په مملکت کې زیاتیږي. د انفلاسیون مربوط د بیکارۍ او د کار په مربوط دی. کله چې انفلاسیون جګیږي بیکاري هم ورسره زیاتیږي، کله چې کار زیاتیږي انفلاسیون هم کمیږي او ټیټیږي. او همدارنګه د امریکې د اقتصاد چې دی دا په بهرنۍ بانډونو باندې دی، ځکه چې دا قرض ورکوي، بانډ دغه کوي، خرڅوي او پیسې اخلي او مملکت خپل دی په مخ کې وړي. د دوی خپل دغه چې دی جی ډي پي چې ده 28 تریلیونه ده او قرض چې دی کم از کم 9 تریلیون ته رسېدلی دی. په دې کې زیاترینه قرضه چې اوس فعلا ده د جاپان ده، چې د کوم بانډونه چې جاپان سره دي 1 تریلیون 100 میلیارده یعنی 1100 میلیارده ډالرو خو صرف کاغذونه د جاپان سره دي. د چین سره هم د 1 تریلیون ډالرو کاغذونه او بانډ ورسره و، خو هغې داسې هوښیاري کړې وه د جنګ نه مخکې یو 300-400 میلیارده ترلاسه کړې وي او خرڅ کړي دي، چې هغه په خپله هم چې کله هغه خرڅېږي هغه هم فشار راوړي په اقتصاد د مملکت باندې. نو که اوس امریکا د اروپایي مملکتونو هم همداسې قرضداره ده، د انګلستان نه په حدود 600 میلیارده، د جرمني نه په حدود 800 میلیارده، د ټولو ملکونو نه یې دغسې بانډونه یې ورکړي، پیسې اخیستې، مملکت یې مخکې وړی دی. نو دا دی که اوس هر یو ته اوس مخ اړوي امریکا ته څوک پیسې نه ورکوي. امریکا سره یوه لاره پاتې کېږي چې ډالر چاپ کړي، او چې کله ډالر چاپوي انفلاسیون نور جګ ځي. نو دا خپله دا علایم دي ښیي چې امریکا دا جنګ نشي کولی، او دا جنګ چې دی دا به ځینې تحلیلګران چې د ځان هوایي ډزې کوي او نه پوهېږم چېرته خوبونه ګوري او راځي هغه خوبونه خپل په برنامو کې تعبیروي. زه فکر کوم چې داسې هم نه ده چې دی دا وایي. امریکا هغسې هم ببرشیر نه دی، که کومه کورنۍ هلته وي نو خپل نظام به کنټرولوي. ټوله نړۍ نشي کنټرولولی او نړۍ د چا په کنټرول کې هم نه ده. تاسو به وګورئ چې نړۍ خپل لاره وباسي او امریکا به ماتیږي. نو په دا رقم سره موږ ویلی شو چې امریکا یعنی دا یرغل چې کوي دا به 100 دفعه پې فکر کوي، ځکه چې د دې بغیر د فکر نه که حمله کوي نو ځان غرقوي. په تیرو 40 ساعتو کې ایران په بحرین باندې 40 حملې کړي دي، او په دوبۍ کې د یوکراین د بې پیلوټه ډرونونو ته الوتکو مرکز یې وهلی دی، کاملا ټول یې له منځه وړی دی. همدارنګې اسرائیل په ایران کې 2 پوهنتونونه بمبارد کړي دي، او ایران ویلي چې اوس دوی به هم د امریکا پوهنتونونه چې په سیمه کې دي، یعنی که بیروت پوهنتون دی او نورو سیمه کې نور پوهنتونونه دي د امریکا، دا به وهي او له منځه به یې وړي. ځکه چې ایران تر اوسه دا کار نه کوي. دی ویل چې دا خلاف د نړیوالو قوانینو دی او دا ملکی ځایونه دي او د خلکو په حساب د تعلیم ځای دی، تعلیم ځای باید ونه وهل شي. نو اسرائیلیانو ووهه، اوس دی مجبور دی خپل د ځان د دفاع لپاره دا برید په دې ځای باندې وکړي. همدارنګې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د خارجه پالیسۍ په مقابل کې ډېر لوی لاریونونه شروع شوي دي، او دا لاریونونه کم از کم وایي چې د 10 میلیونه نه زیات کسان په لویو ښارونو کې د امریکا راوتي وو، او دا یو خودجوشه یعنی خود طبیعي ډول باندې راوتي. دا داسې نه دی چې هلته کوم چا پیسې ورکړي، استخبارات دي، نه، دا خلک دي چې خپله راوتي دي د ډونالډ ټرمپ د دغې پالیسۍ، او ویل کېږي چې دې کې اکثره د یهودان دي چې د نتنیاهو د پالیسۍ په مقابل کې راوتي دي، چې د یهودیت دغه صهیونستان دي او یهودیت ته دښمنان جوړ کړل او د نړۍ یې ورانه کړله. نو په دا رقم سره یو نړیوال حرکت هم روان دی. همدارنګې
په ایران د یو برید په نتیجه کې چې په امریکایي اډې باندې کړی دی په د خلیج فارس کې د هغه د فتح دویم یعنی فتح 2 میزایل نه استفاده کړې ده. په کوم نظامی اډه باندې چې دا وار کړی دی 2 امریکایي جنرالان، 4 کرنیلان یا جګړنان، 3 ډګرمنان یعنی لیفټیننټ کرنل او 3 میجر یعنی تورنان دا کسان پکې وژل شوي دي. ټول مجموعاً 12 نظامی کسان وژل شوي دي. او همدارنګه د ایران ملي شورا دا هوډ کړی دی او یو مسوده خپل پارلمان شورا ته وړاندې شوې ده چې دوی به د ان پی ټي نه یعنی نان پرولیفریشن ټریټي چې د عدم توسعې د دغه امضا کړې و دوی تر اوسه پکې پابند وو. اوس دوی وایي چې ممکن دې ته نور ضرورت نه وي ځکه د دې ان پی ټي کوم ګټه نشته دی. موږ دا امضا کړې وه چې موږ باندې به څوک برید ونه کړي، برید خو هسې هم وشو. نو ضرورت یې څه دی چې موږ په دې په قرارداد کې ځان پابند ساتو او په دې کې موږ پاتې کیږو. اوس راځم د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په خبرونو او راپورونو. په بلوچستان مستون کې د پوز باندې برید شوی دی، مرګ ژوبله ورته اړول شوې ده. همدارنګه په بلوچستان په پنجګور ښار کې د نظامی اډې او پیګاګانې وهل شوي دي، بعضې مکملا نیول شوي دي او د پنجګور ښار مکملا د بلوچستان لیبریشن آرمۍ لاس ته ولوېدلی دی او اوس فعلا د دې کنټرول د هغوی په لاس کې دی. همدارنګه مورخه د 28 د مارچ 2016 مجموعي عملیات ټول 12 شوي دي چې ولایت وزیرستان شمالي کې 3، په ولایت وزیرستان جنوبي کې 1، په بنو کې 1، خیبر کې 1، باجوړ کې 1، په شین بلوچستان کې 1، په ټانک ولایت کې 1، په دیر پایین کې 1 او په د وزیرستان جنوبي کې ولایت پنجاب جنوبي کې 2 عملیات شوي دي. ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ سپینوام شکره فوجي پوست باندې سایبري برید کې 1 کس وژل شوی دی، 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. همدارنګه ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ سپینوام د ټي ټي مداخل په یسرخله سیمه باندې کمین وهل شوی دی، 8 عسکر وژل شوي دي، نور زخمی شوي دي او 1 موټر د پوځیانو ویجاړ کړل شوی دی. همدارنګه ولایت وزیرستان شمالي او سپینوام ولسوالۍ د سرویک فوجي پوست باندې د جی ال برید کې 4 عسکر وژل شوي دي. ولایت پنجاب ولسوالۍ دیرې غازی خان د تونسه شریف په علاقه کې جوتر سی ټي ډي کمیټې امن د دواړو مشترکه دغه په مرکز باندې د جی ال په حمله کې تعرض شوی دی، 15 عسکر وژل شوي دي، 8 نور ټپیان دي او باقي نورو فرار کړی دی. ولایت بنو ولسوالۍ میریان سیدان ممخیل ګرځنده پولیس باندې کمین وهل شوی دی، ای اس پی دلنواز خان او ملګري هلاک شوي دي، موټر سوځول شوی دی، 2 کلشینکوفه، 2 ګرنیډه، 1 ټلیفون او 2 د کلشینکوف جاغورونه غنیمت نیول شوي دي. ولایت خیبر ولسوالۍ باړه میدان علاقه فوجي ګیسټ هاوس سنایپري برید کې 1 عسکر وژل شوی دی، 1 موټر تخریب کړل شوی دی. ولایت باجوړ ولسوالۍ ریاست د انځري سرلړۍ پولیس چوکۍ کې سنایپري برید کې 1 عسکر وژل شوی دی. ولایت پشین په بلوچستان کې ولسوالۍ قلعه عبدالله اس ایچ او علي محمد کاکوزی په برید کې زخمی شوی دی. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ شکتوی ژاور کلی کې پر پوست باندې سنایپري برید کې مالی او ځاني تلفات ور اړول شوي دي. ولایت دیر پایین ولسوالۍ سمرباغ شاهي پوست باندې سنایپري برید کې مالی او ځاني تاوان ور اوخته دی. ولایت ټانک ولسوالۍ خاص ټانک د انځري رهایشي قدیر خان ولد امیر خان د اف سی وظیفې نه لاس په سر شوی دی. دا و زمونږ د نن ورځې نړیوال او سیمهییز خبرونه چې ستاسو سمې ته مې وړاندې کړل. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره یې شریکه کړئ. تر بل برنامې چې ستاسو حضور ته حاضرېږم،
ستاسو د هیله دا لرم چې زنګوله ووهئ، لایک ووهئ او برنامه خوښه کړئ. وما علینا الا البلاغ.